د لوړو زده کړو وزارت له لوري د اماراتي تحصیلي بنسټونو او دیني جامعاتو رئیسانو لپاره جوړ شوی 4 ورځنی سیمینار پای ته ورسید. د یاد سیمینار په لومړۍ او دویمه ورځ د لوړو زده کړو وزارت او اماراتي تحصیلي بنسټونو ګډه رهبري شورا ناسته د دغه وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم په مشرۍ ترسره شوه. په یاده شورا کې د ګډونوالو له لوري د هیواد تحصیلي نظام پر سترو او مهمو موضوعاتو بحثونه او لازمې پریکړې وشوې. دغه راز په دریمه ورځ د اماراتي تحصیلي بنسټونو رئیسانو ته د رهبرۍ او مدیریت د تضمین کیفیت معیارونو او بودیجوي کودونو اړوند پریزنټیشنونه وړاندې شول. وروسته د لوړو زده کړو وزارت مشرتابه پلاوی او د پوهنتونونو رئیسان د ملي پراختیا شرکت ته ولاړل او له یاد شرکت سره د دوه اړخیزو همکاریو د هوکړې تر لاسلیک وروسته د دغه شرکت له بېلابېلو برخو څخه لیدنه وکړه. همدارنګه په 4مه ورځ د لوړو زده کړو وزارت مشرتابه مقام او د اماراتي تحصیلي بنسټونو رئیسانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د هغه په کاري دفتر کې وکتل او له نوموړي څخه د تحصیلي نظام د پیاوړتیا په برخه کې مهمې مشورې او سپارښتنې واورېدې. د تحصیلي بنسټونو رئیسانو یاد سیمینار ګټور وباله او له دې عمله یې د لوړو زده کړو وزارت له رهبرۍ څخه مننه وکړه. در این سمینار هم بخش‌های تضمین کیفیت یاد کردیم، هم بخش مالی، هم بخش مدیریت و اداری و هم که در بخش‌های تحصیلی ما خیلی مفید و مؤثر و مثمر واقع شده است. دغه سمینار چې دایر شوی و د لوړو زده کړو د رهبري او د قدرمند وزیر صاحب په ابتکار دا ډیر منتج و او ډیر ښه ثمره ورباندې مرتبه شوه. هغه ټولو پوهنتونونو مشترک ستونزې بیان او د وزارت لخوا ورته مشترکه حل لاره پیدا شوه چې دا د ټولو پوهنتونونو هغه د خپل اجراءاتو واحد مسیر لپاره ښه لاره واروي. د یادونې وړ ده چې دغه سیمینار د وزارت مرکزي ادارو او دویمي واحدونو ترمنځ د ښې همغږۍ او رهبرۍ په موخه جوړ شوی و. سر د ماس په دستار ولسا اوس بدی هری